ډاکټر ځلاند صاحب، چېرته خیبر چېرته پنجاب بې ننګي زور شو پنجابیان خیبر له ځي نه. د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ عزتمندو مشرانو دلته په دې حال کې په دې عظیم الشانه غونډه کې زما خوږو عزیزانو خویندو بچیانو السلام علیکم. زه پوه یم خبرې ډېرې وشوې او ناوخته دی. پښتانه یو مصره کوي اوبه چې ډن شي اخر څښا شي په ډېره ناسته کې د یار خفګان راځي نه. که څوم په دې زه پوهېږم چې پښتانه د خپل قام په خبرو، د خپل وطن په خبرو، د خپل دین په خبرو چرې هم نه تنګېږي، خو بیا هم زه به خپل ډېرې خبرې په مختصر وخت کې کوم، ډېر الفاظ به په مختصر وخت کې را لنډوم، ځکه چې حمزه بابا وایي چې قدر خو حمزه د مختصرې وینا کېږي، ښه ویل که هم ډېر ښه وي، خو ښه دی چې ته غلی شې. عزیزانو، زما په خیال باندې چې دې نه مخکې چا هم خبرې وکړې زه ورته احترام لرم، خو ټولو ځان سره لیکل راوړو. زه ځان سره لیکل نه وړم چېرته، ځکه چې زه د پیشې په لحاظ وکیل یم او ځان ته یو عالم وام او زما د کام خبرې زما په زړه کې لیک دي. نو په دې وجه باندې زه په کاغذ باندې ځان سره لیکل نه راوړم. مخکې ماله دلته یو روکه راغلی وه تېر کال، اوس هم راله، خو دا د شعر دپاره ده، د وخت دغه دپاره نه ده. عزیزانو، زما خبرې به هم د دریو مرحلونه تېرېږي. څه که دې ملګرو پکې لږ د خبرو دپاره زیاتی راوسته، لکه مثال په طور باندې ضیاءالدین صاحب ووی، خو زه یو خبره کوم چې ملک یا کور یو سټیټ د وزیر خارجه نه او د وزیر داخله نه بغیر نشي چلیدی. نو ښځه ذات چې کوم دی، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه اولاد دی، ښځه د ژوند یو ډېر بهترین ملګری دی. خو چونکې پښتون قام تاریخي ښځې ذات ته د وزیر داخله په نظر کتلی دي او پلار ته د وزیر خارجه په نظر کتلی دي. عزیزانو، زه د خپل مشر علي خان مسعود صاحب د هندوستان د تقسیم خبره په مخ کې بوتلل، خو د هغې نه مخکې زه یو خبره کوم چې موږ پښتانه د پیړو پیړو نه چې په کومه خاوره باندې آباد یو، د پامیر د هندوکش ته چې کوم دوه سیندونه راغورځېدلي دي، یو طرف ته دریای امو دی، بل طرف ته اباسین دی. د دې دوه سیندونو په میس کې دا د افغانستان وطن دی، دا د پښتنو تاریخي ټاټوبی دی. دا ډاکټر ځلاند صاحب، ته خو د کابل خبره کوې، خو که په پېښور کې کوم پښتون ځان ته افغان نه وایي، نو زموږ د پاک نبي حضرت محمد صلی الله تعالی علیه و آله وسلم حدیث قدسي ده چې کم انسان د خپل نسل نه انکار وکړه، د قیامت پر ورځ به د هغه سر د خر په شاني. زه د خپلو خبرو شروعات د خپل بابا، د خپل خوږ بابا د دې شعر نه کوم چې ستا د عشق د درد ډک شول ځیګرونه، ستا په لاره کې بیلي زلمي سرونه، تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې د تا مې اندېښنې د زړه مارونه، د رکیب د ژوند متا به تار په تار کم،
که په تورو پښتانه که ګزارونه که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا شي زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه د دلي تخ هېرومه چې رایاد کم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه او احمد شاه به دغه ستا قدر هېر نه که که ونیسي د تمام جهان ملکونه عزیزانو د هندستان تقسیم وشه د هندستان تقسیم چې څنګه موږ ته وایي چې د اسلام په نظریه باندې شوی دی دا دروغ دي دا د برنا او د ټاټا جنګ دا د ادمجید او د سیګل د جنګ دا په تجارتي منډیانو باندې جنګ دا د اسلام جنګ نو عزیزانو اوس زه یو خبره کوم عزیزانو افغانستان خو زموږ یو تاریخي وطن دی او افغانستان خپل ځان ته داسې سرحدونه لري لکه ما چې څنګه ووایي اباسین او امو د دې دوه سیندونو په میس کې زموږ دا وطن دی د پښتنو پاکستان پیرنګې جوړی د خپلو مفادو دپاره او هغه چاته حواله کوي چې هغه د ده د ګټو تحفظ وکړي د ده د ګټو تحفظ پنجابیانو کولی شه او د ده د ګټو تحفظ د هندستان مهاجرو کولی شه اوس د پاکستان دپاره یو ځای په کار چې جوړ شي ځکه چې عزیزانو د مارګلې د غر نه واخلې تر مزار شریفه پورې دا د پښتنو وطن دی د مارګلې غر سره اخوا پینډۍ ښار پروت دی دا د هندستان ښار دی تاریخي د دې پینډۍ نه واخلې تر امرتسر او تر اګرې پورې دا د پنجابیانو وطن دی عزیزانو د لاړکانې نه واخلې تر بمبئی پورې دا د سندیانو وطن دی عزیزانو د خوزدار نه واخلې تر مشهده پورې دا د بلوچیانو وطن دی د دې ټولو خلکو قومونو نه خپې راکټ کړې پاکستان یې جوړ کړه پاکستان یې د دې څیز دپاره جوړ کړه عزیزانو زه دې ملګري ته دا خبره کوم دین زمونږ په ترقۍ کې خنډ نه دی عزیزانو زمونږ د ترقۍ په خنډ کې پاکستان دی پاکستان د دوه خبرو دپاره جوړ شوی دی پاکستان د دوه خبرو دپاره انګریز جوړ کړی دی د افیشل ډیکلیریشن لاندې د افغانستان به په لندن کې سفارتخانه وي خو د پاکستان به سفارتخانه نه وي ځکه چې پاکستان د افیشل ډیکلیریشن لاندې آزاد شوی دی عزیزانو پاکستان په 1940 کې جوړ شوی دی خو د پاکستان لومبی کمانډر ان چیف ایوب خان په 1951 کې مقرر شوی دی تر دغه وخته پورې انګریزو د دې اسلامي جمهوریه پاکستان لومبی د مذهبي امورو وزیر د دې اسلامي جمهوریه پاکستان لومبی وزیر قانون جوګیندرنات منډیل هندو عزیزانو د افغانستان د پښتنو په ترقۍ کې خنډ چې کوم دی دا پاکستان دی پنجاب دی پاکستان د دوه خبرو دپاره جوړ شوی دی چې ته به د دین بېعزتي کې او ته به دا پښتون تباهي سره مخامخ کې دا مخامخ کور د پاکستان مثال یو ټیکهدار چې دا مخامخ کور به تاله زه ټیکه در کوم دا مخامخ کور به ته روانې دا افغانستان به ته روانې 20 میلیونه پونډه برطانیي حکومت د کال دی پاکستان ته د دې دپاره ورکوي چې ته به په دې دنیا کې ژوند کې چې څو پورې تا ته زما ضرورت دی عزیزانو افغانستان زموږ وطن دی وطنونه ماتیږي وطنونه په تکلیف کېږي دغه حالات پکې چې زه په افغانستان کې راغلی خو وطن وي وطن که مات شي وطن به بیا جوړیږي ځکه جرمن جوړ شه اوبو سره ګډیږي تیلو سره نه ګډیږي خو عزیزانو ملکونه اعتبار نه لري ملکونه ماتیږي انډونیشیا ملکو مات شه پاکستان ملکو مات شه یوګسلاویا ملکو مات شه سوویت یونین ملکو مات شه ملکونه ماتیږي خو وطنونه سره جوړیږي خامخا به جوړیږي اوس زمونږ په وطن کې دا ټوله تباهي چې کومه را روانه ده په دې کې خنډ چې کوم دی پنجاب دی او پاکستان دی لومبی د پاکستان لومبی د طالبانو تنظیم په 1940 کې د پینډۍ په جیوچکو کې جوړ شه چې لومبی ډله کشمیر ته ولېږله د طالبانو یو ډله په موردکو کې جوړه شوه بله ډلې په جنګ کې جوړه شوه ټولې ډلې د طالبانو په پاکستان کې جوړ شوي دي یو تنظیم دی ما ته څوک طالبان وښیي چې په افغانستان کې جوړ شوی دی یا د پښتنو په سیمه کې جوړ شوی دی خو جوړ شوي په پنجاب کې دي خو خلک به په ملکان کې او په کونړ کې وژني
عزیزانو زه د ملګرو په خواهش باندې کې زه د برطانیې نه راغلی ما د خپلو ملګرو په نمایندګۍ راغلی ما دلته را سره ملګري راغلي دي زه ډېر زیات شکرګزار یم چې موږ له دعوت راکړی په دې غونډه کې بیا ډېر زیات شکرګزار یم چې دا 15 منټه وخت یې راله راکړه زه د دې تنظیم نمایندګي کوم په انګلستان کې باید چې ما تاسو ته خپل ټول حل ویلو چې زموږ هلته کې څه کارکردګي ده او موږ په زړه باندې څه راوړو خو ملګري خواهش وکړه چې ته لږ وخت واخله ځکه چې کیدای شي زه به د په مخ کې یو ذمهوار سړی نه یم نو په دې وجه باندې که زه خپلې خبرې اوږدوم نه رالنډوم یې او ډېر په خفګان سره دا شی ختموم خو ما خبره دا ده چې زه به په خیال باندې زه به خپلې خبرې په دې یو شعر کې راغونډې کړم د وطن نه جوړه کړې راته لویه کربلا ده لښکر د بیروزګارو د ګراني پکې بلا ده پښتون پکې دلیږي بس اصلي خبره دا ده پنجابي ته چې خطر شي بیا فتوا د مارشلا ده تړلې ورسره پخه نکاح زموږ مولا ده نو راګیر یم تور قانون کې د تورمخو پنجابیانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو راویښ شئ را بیدار شئ ثوابوالو مردانیانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو د کام په اساسو باندې بولي د لوټ تاوان دی خرڅېږي نیلامیږي دلته دا عمل روان دی راټینګ په خیراتونو زکاتونو پاکستان دی هر شی د پکې ګران د پښتون سر پکې ارزان دی ملګرو سراسر د پښتنو پکې تاوان دی دا ځکه چې آکامو د لاهور یا د ملتان دی نو زغملی نشم نوره غلامي د تورلنګیانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو رڼا کې د خودسرو احتساب به کول غواړي د خپلو خزانو حساب کتاب به کول غواړي د کام د هر یو سوال هر یو جواب به کول غواړي لښکر به کول غواړي انقلاب به کول غواړي علاج په سپینه توره د پنجاب به کول غواړي ملګرو دا یو کار علاج په سپینه توره د پنجاب به کول غواړي ملګرو دا یو کار د لوی ثواب به کول غواړي نو دوا به راسره وي د حیات آباد د ماشومانو نو دوا به راسره وي د جلال آباد د ماشومانو نو دوا به راسره وي د باجوړ د ماشومانو دوا به راسره وي د لال مسجد د ماشومانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو و راویښ شئ را بیدار شئ راویښ شئ را بیدار شئ کوهاټیانو بنوسیانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو دا اور بلا زیاتیږي دا لمبې بلا خورېږي دا اور بلا زیاتیږي دا لمبې بلا خورېږي په دې کې به ماڼۍ نواز شریف ستا هم را نړېږي خودکشه حملې کېږي او لاشونه را غورځېږي سرونه دې پرې کېږي او سرې وینې را بهېږي دا اور بلا زیاتیږي دا لمبې بلا خورېږي په دې کې به ماڼۍ د لاهوریانو را نړېږي او دا جنگ د پښتنو په ازادۍ به تمامیږي نو اختر به په باختر وي د پیوړو افغانانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو